د روغاني بابا سره زه ډېر زیات نږدې پاتې شوم، حالانکه زما سبجیکټ بدل دی، زه د فزیکس پروفیسر یم، خو دا د روغاني صاحب برکت دی چې د هغه د لاسه موږ سماعت ګډ لیکل کوو او د هغې د لاسه د ادب په میدان کې هم راغلي یو. زه ځینې خبرې بار بار کوم چونکې دا ډېره صحیح موقع ده، بلا شی سټوډنټان دا دې ماته مخامخ ناست دي، یو خو تاسو لږ مهرباني وکړئ دا ملګري واورئ. ټیک ده، تاسو به داد هم ورکوئ، خو د داد په ځای که تاسو ډسټربنس پیدا کوئ نو موږ به خپل میسج نشو کنوی کولی. د روغاني بابا په شاعرۍ کې هر اړخ هغه څېړلی دی، داسې اړخ نه دی پاتې چې هغه د روغاني بابا نه هغه نه دی ټچ کړی په خپل شاعرۍ کې. خو د روغاني بابا د ټول نه د کمال خبره دا ده چې دا اکثر زه په پروګرامونو کې ډسکس کوم او حنیف قیس صاحب هم د دې خبرې ګواه دی. د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران اصطلاحات څونه په ښه طرز څونه په ښه ډول ایکسپلین کړي دي نو انسان ورته حیران شي. د دې خبرې هرګز دا مطلب نه دی چې زه دا ووایم چې روغاني بابا یو ساینسدان و، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعه مطابق دا واحد شاعر دی په هره ژبه کې، لکه داسې په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دونه په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. زه به د روغاني بابا خواله چې ریګولر تلم نو به زما سره به دې ساینسي اصطلاحاتو باندې بحثونه کول، د آینسټاین په خبرو، د نیوټن په خبرو، د ډاروین په خبرو زه به اکثر تنګ وشم. خو بهرحال د بابا د زده کړې شوق او د دې خبرو مقصد مې دا دی چې تاسو طالب علمان یئ، بابا د ګوره پورې زده کړه کړې ده، د قبر پورې بابا زده کړه کړې ده، نو زه تاسو لا یو قسم لا تاسو ته دا خبره په دې ډول کوم چې یاره لرننګ چې د انسان د ژوند مقصد دی. زه د مثال په توګه د روغاني بابا یو څو شعرونه وړاندې کوم، د هغې بیکګراؤنډ به لږ ویم. H2O چې کوم د اوبو مالیکیول دی موږ ټولو ته پته ده. روغاني بابا په خپل شعر کې وایي چې دوه وچ ګیسونه یو ځای شي اوبه شي، چې دوه وچ ګیسونه یو ځای شي اوبه شي، پیدا کړي خدای تری د خشکۍ نه، او که اگئی د ویښتو بڼو نه پاکه، که اگئی د ویښتو بڼو نه پاکه، خو مارغه د بڼو زیږي د اگئی نه. یا دغه شان د ګریویټي په باره کې د روغاني صاحب بلا شي شعرونه دي، خو یو شعر دی وایي په دنیا کې که کشش د ثقل نه وي، ریاض صاحب په دنیا کې که کشش د ثقل نه وي زه به ولې د پالنګ نه غورځېدلم. یا داسې د الکتران په باره کې روغاني بابا وایي لویو نه لوی به څه معلوم کړم ای ناقص عقله، لویو نه لوی به څه معلوم کړم ای ناقص عقله، کچو نه کچ د جهان می معلوم کړی نه دی، او سب ادراک د کائنات د لوی خالق وکړم، سب ادراک د کائنات د لوی خالق وکړم چې په خپل تن کې مې خپل ځان هم معلوم کړی نه دی. نو دا روغاني بابا دی چې هغه په خپل شاعرۍ کې دونه ګران اصطلاحات را باندې د لایف په باره کې او د روټیشن په باره کې ګوره. آینسټاین وایي که نه، وایي لایف از جسٹ لایک رائډینګ ا بایسایکل، اف یو وانټ ټو کیپ بیلنس کیپ مووینګ. یعنی د ژوند مثال د سایکل دی، که ته غواړې چې یاره روان یې نو ته به روان اوسې. نو روغاني بابا دا په خپل شعر کې وایي حقیقت ته که د خیال شي د سایکل په اوږو سورې، حقیقت ته که د خیال شي د سایکل په اوږو سورې، چې روان یې نو ودانې، چې ودرېږې نو ته لوېږې. نو دا د روغاني بابا کمالات دي. داسې بهرحال بلا شی ګڼ شمېر شعرونه دي. روغاني بابا هر ماشوم له لوستل پکار دي، ډېره زده کړه ده پکې. د روغاني بابا په شاعرۍ باندې دا په نثر کتابونه باندې په بار دنیا کې بحث کېږي. بهرحال ټایم ډېر نه لمه، خپل یو غزل نیم به درسره وړاندې کړم، بیا به درنه اجازه تلمه. ټیک ده جي، ناست ویم. یو غزل دی جي چې دغه منظر ته مې د زړه د سترګو وینې لاړې، دغه منظر ته مې د زړه د سترګو وینې لاړې، لالي راشه نښانې زمونږ د مینې لاړې، او بس یو مینه ده چې نوم د زړېدو نه اخلي، بس یو مینه ده چې نوم د زړېدو نه اخلي، نور خو کستا وې که زما زلفې ریخمینې لاړې، او بس یو مینه ده چې نوم د زړېدو نه اخلي، نور خو کستا وې که زما زلفې ریخمینې لاړې، او هلته به سوي نه پوهېږم خو پوهېږم دومره. قیس صاحب هلته به سوي نه پوهېږم خو پوهېږم دومره، شیخه تباه شوې د دنیا نه که بې مینې لاړې، او د کابل پیغلو په سپېره نصیب کې جنګ و مدام، د کابل پیغلو په سپېره نصیب کې جنګ و مدام، غمګینې راغلې پېښور ته او غمګینې لاړې. بل یو غزل به سره شریک کما
چې داسې خالی خالی کندر کندر دی پرې خودما داسې خالی خالی کندر کندر دی پرې خودما درېجې دلی ګلاب مات ډندر دی پرې خودما او وړې وړې د حسرتونو مرغۍ وسوځې دی حیران صاحب وړې وړې د حسرتونو مرغۍ وسوځې دی د ایرو سلی شم لمبه نختر دی پرې خودما او دا د پروین شاکر په خیال یو شعر دی چې وای عقب میں گہرا سمندر ہے سامنے جنگل کس انتہا پہ میرا مہربان چھوڑ گیا نو شات اولوی سمندر مخی تا تکتور زنگل شات اولوی سمندر مخی تا تکتور زنگل یا مهربان دا بکم ډګر دی پرې خودما او ریزه ریزه وجود کا ټول هم شم خو جوړ بنشم ریزه ریزه وجود کا ټول هم شم خو جوړ بنشم لکه د ماتې آینې منظر دی پرې خودما او څومره چې ښکلی یمه دومره دردېدلی یمه څومره چې ښکلی یمه دومره دردېدلی یمه نازک احساسه لیونی بشر دی پرې خودما والسلام